څنګه کولی شو په فیسبوک کې بې نومه آی ډي جوړه کړو. مطلب دا چې ګورې دلته له ما سره په دغه لیست کې د سمیع الله سمیم په نوم، همدارنګه ګورې اعجاز خان په نوم، همدارنګه ضیاء الله عرب په نوم، هر څوک یو نوم لري د عکس سره. خو آیا موږ کولی شو چې یو داسې پروفایل یا داسې آی ډي جوړه کړو چې په هغې کې هېڅ کوم نوم نه وي، یعنې صرف عکس استعمال شي او هېڅ نوم پکې رانشي لري. نو راځو ګرانو دوستانو، وخت مه نیسم، وخت مه نه ضایع کوم، راځو ډایرکټ موضوع ته. تر ټولو اسان لار د ګرانو دوستانو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته یو لینک درکړی دی. دغه لینک تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دی. تاسې صرف پر دغه لینک باندې یو کلیک کوئ او دغه لینک تاسې اوپن کوئ. د لینک د اوپن کولو سره ستاسې لینک اوپن کیږي او ستاسې پر مخ دغه شان انټرفیس یا شکل راځي. ګرانو دوستانو، که ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځي، ستاسې د کار وي، نو چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم لایک کړئ. نو راځو ګرانو دوستانو، لږ څه په دمه کېږي تر څو زموږ لینک زموږ پر مخ اوپن شي. د لینک د اوپن کېدو سره ګرانو دوستانو زموږ پر مخ دغه شان انټرفیس یا شکل راځي. پورته برخه کې تاسو ګورئ موږ ته یو د ډاونلوډ نښه ورکړې ده چې لاندې برخې ته اشاره ده. ګرانو دوستانو، د دغې درې ټکو ته مخامخ تاسې ګورئ له موږ سره د ډاونلوډ یا د لاندې ښکته کولو نښه ده. پر ده باندې موږ یو کلیک کوو. په ده د کلیک کولو سره وروسته دا به له موږ څخه اجازه غواړي چې دغه ډاونلوډ کړي. دلته راځو، موږ په دغه ډاونلوډ آپشن باندې کلیک کوو. په ډاونلوډ آپشن د کلیک کولو څخه وروسته دغه ټول 20 یا 25 KB هم نه دی. لاندې برخه کې ګورئ له موږ سره زموږ فایل چې کوم دی ډاونلوډ شوی دی او له موږ څخه اوپن غواړي. نو دا به تاسې په ساده ټکو کې اوپن کړئ. د دغې د اوپن کولو څخه وروسته زموږ پر مخ دغه سان انټرفیس یا شکل راځي چې تاسې ګورئ ګرانو دوستانو، تاسې ځان ته زوم کولی هم شئ. له موږ سره یو تش بکس دی دلته چې لیکلي دي ویلکم ټو BDT سټور. دلته ګرانو دوستانو تاسې پر دغه بکس کې یا پر دغه چوکاټ چې دی د دې په منځ کې تاسې خپله ګوته فشار نیسئ. تاسو ته اپشن راځي سلیکټ آل. پر دغه سلیکټ آل مو چې کله کلیک وکړو تاسو ته اپشن راځي اوس کاپي. دغه مو چې کله کافي باندې کلیک وکړو نور له دغې ویب سایټ څخه بک شئ او راشئ خپل فیسبوک ته. که چیرې تاسې زړه آی ډي لرئ او غواړئ د خپل زوړ آی ډي نوم ویزیبل کړئ یا یې هایډ کړئ له خلکو څخه، بېنومه یې کړئ، نو تاسې به پر دغه درې اپشنو باندې کلیک کړئ. په دغه درې خطونو کې چې کله راغلی لاندې برخه کې له موږ سره اپشن راځي سیټینګ ان پرایوسي. پر سیټینګ ان پرایوسي د کلیک کولو څخه وروسته له موږ سره بل اپشن راځي سیټینګز. پر دې کلیک کوو. په د کلیک کولو څخه وروسته له موږ سره اپشن راځي پرسنل انفارمیشن. په پرسنل انفارمیشن کې له موږ سره لومړی برخه ده نیم چې زما د آی ډي نوم تاسو مخکې هم وکته، جواد احمد غیاسي په نوم باندې و. موږ راځو دغه ریموف کوو له لومړۍ چوکاټ څخه او له اخرنۍ چوکاټ څخه یې هم ریموف کوو. په لومړۍ چوکاټ کې به تاسې خپله ګوته فشار ونیسئ او هغه کوم حروفونه مو چې هلته په ویب سایټ کې کاپي کړي دي دلته یې اوس پیسټ کوو. بعضې ملګري وایي چې دلته موږ ته د پیسټ اپشن نه راځي، نو تاسې به څه داسې وکړئ چې د انګلیسي یو 2 حروفونه به ولیکئ او بیا د هغې تر څنګ خپله ګوته ونیسئ. بیا تاسو ته د پیسټ اپشن چې کوم دی هغه خامخا راځي. د پیسټ اپشن چې کله راغی تاسې په پیسټ اپشن باندې کلیک کوئ او په د کلیک کولو څخه وروسته ګورئ چې له موږ سره اوس زموږ خط چې کوم دی پیسټ شو. لاندې برخه کې همدارنګه تاسې دلته دا 2 حروفونه چې تاسو لیکلي دا بېرته پاکوئ او آخر کې هم راځئ یو حروف لیکئ یا 2 حروفه لیکئ او دلته هم هماغه د ویب سایټ لینک چې کوم دی دلته تاسې پیسټ کوئ. راځم دا زه ګرانو دوستانو اوس پیسټ کوم. د د پیسټ کولو څخه وروسته دغه حروف بېرته ریموف کوئ تاسو او د ریموف کولو څخه وروسته راځو له موږ سره اپشن دی ریویو چینج کوم چې شین یا آبي رنګ لري. پر دې چې کله تاسو ګرانو دوستانو ګورئ چې زموږ د اکاونټ نوم په مکمل ډول ریموف شوی دی یا هایډ شوی دی. تاسو ته ښکاري د ټیک مارک اپشن لري او هیڅ کوم نوم دلته له موږ سره نشته دی. دلته تاسې لومړی یا دوهم هر یو چې وي تاسو ځان ته انتخابولی شئ، دواړه بېنومه دي. نو لاندې برخه کې به خپل د فیسبوک پاسورډ ولیکئ او صحیح به یې ولیکئ. که چیرې غلط یې ولیکئ نه سیف کېږي. د خپل پاسورډ د صحیح لیکلو څخه وروسته که چیرې ستاسو هر څه پاسورډ وي وروسته له هغې پر دغه سیف چینج باندې کلیک کوئ او ستاسې آی ډي په مکمل ډول نوم یې ویزیبل کېږي او هایډ کېږي. دا چې زه یې نه سیف کوم ګرانو دوستانو د دغې علت دا دی چې دا زما اصلي آی ډي ده او زه نه غواړم چې د دغې نوم هایډ کړم، ځکه بیا ملګري نشي کولی چې زما آی ډي را پیدا کړي. نو انشاءالله چې ستاسو د ویډیو کې به هېڅ کوم مشکل نه وي. هغه ملګري چې غواړي خپل آی ډي بېنومه کړي دغه طریقه د هغوی دپاره بهترینه طریقه ده. تر بلې موضوع پورې په لویو بخښونکي لحاظ الله مو سپارم، چینل لازمي سبسکرایب کړئ. تر بلې موضوع پورې د الله